अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु दोस्तانو په دغه ویډیو کې بس تاسو ته د واتس اپ دوه نوي سټینګونه دروخېما چې دغه دوه سټینګونه کې د تاسو تر دا اوسه پورې په واتس اپ کې نیو معلوم او له دغه دوه سټینګو چې تاسو په واتس اپ کې ډېر زیاته فائدہ اخیستلی شئ دغه دوه سټینګونه به تاسو ته په واتس اپ کې ډېر زیات کارونه لر اسانه کړي نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه طریقو څخه فائدہ واخلي نو نور وخت نه اخلم جدي ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو نو راځو دوستانو اول سټینګ درخېما د اول سټینګ په ذریعہ سره به تاسو وکولای شئ د خپل واتس اپ نمبر له ګروپانو څخه بند کړئ یعنی به هیڅوک هم نس کولای شي تاسو به اجازه تاسو په واتس اپ کې و ګروپانو ته ور واچوي نو ګور دوستانو کله سم تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ نو دلته هر څوک تاسو و ګروپ ته ور اچولای شي یعنی تاسو یو ګروپ نیو خوښ نو تاسو ملګری یا بل چا تاسو و ګروپ ته ور اچولای یاست نو کله تاسو دغه سټینګ په خپل واتس اپ کې وکړئ نو به هیڅوک هم نس کولای شي تاسو په واتس اپ کې یو ګروپ ته تاسو ور واچوي نو دل پر سمپل تاسو په اکاونټ کې درې ډاټا دي په دغه درې ډاټا اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ بیا لاندې موږ سره اخیری اپشن دی د سټرینګز په نامه په دغه سټرینګز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په سټرینګز اپشن باندې کلیک وکړئ بیا د کېول اپشن دی د اکاونټ په نامه په دغه اکاونټ باندې تاسو کلیک وکړئ بیا د کېول اپشن د پریویسی په نامه په دغه پریویسی اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په پریویسی اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې براسي لاندې موږ سره اپشن دی د ګروپس په نامه په دغه ګروپس باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په ګروپس باندې کلیک وکړئ نو ګور تاسو په واتس اپ کې به دغه په ایوری ون ولاړ وي یعنی هر څوک به تاسو و ګروپ ته ور اچولای شي کچیر دغه نمبر له تاسو سره سوي کني وسیو خو هغه کسان به تاسو و ګروپ ته راچولای شي کچیر تاسو دغه اپشن په مای کنټیکټس باندې ودروي نو بیا صرف هغه کسان تاسو په واتس اپ کې و ګروپ ته راچولای شي کوم کسانو نمبران له تاسو سره په موبایل کې سوي یعنی دلته د هر چا نمبران له تاسو سره سوي هغه کسان په دغه مای کنټیکټس اپشن کې بیا تاسو په واتس اپ کې و ګروپ ته راچولای شي او کچیر تاسو غواړئ یا هیڅوک تم تاسو و ګروپ ته نس راچولای بیا به د کلم سره اخیری اپشن د مای کنټیکټس ایکسپټ په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته سي ستاسو په موبایل کې د هر چا نمبران سوي د هغه نمبران بدل تر راوړوي نو انتظار وکړو دوستانو چې موږ ته هغه نمبران راوړوي کله تاسو ته دغه نمبران راوړوي ګروپ د اکاونټ کې موږ سره سلیکټ آل اپشن ده په دغه سلیکټ آل اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ دغه ټول نمبران به تاسو سلیکټ کړئ لاندې ټیک مارک بٹن ده په دغه ټیک مارک بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په ټیک مارک بٹن باندې کلیک وکړئ نو به هیڅوک هم تاسو په واتس اپ کې ګروپ ته نشي راچولای کچېرې تاسو نمبر لاغه سره سوي کني وي سوي هیڅوک هم تاسو ګروپ ته نشي راچولای او کچېرې بیا تاسو یو کس ګروپ ته اچولاس هغه در سره وکړئ چې د ګروپ ته راچوم بیا خالي تاسو ګروپ ته راسئ مای کنټیکټ ایکسپټ ته راسئ دلته به تاسو د هغه کس نمبر راوړئ اوس مثال عباس غواړي چې ما ګروپ ته واچوي نو خالي د عباس نمبر دلته مثال ټیک مارک ځنه ختم کړئ په سی نشان باندې کلیک وکړئ بیا به صرف عباس کولای شي تاسو ګروپ ته واچوي نور کسان به تاسو ګروپ ته نشي راچولای نو سره دوستانو دویم سټینګ درخېما د دویم سټینګ په ذریعہ سره به تاسو وکولای شئ په واتس اپ ګروپ کې یو چاته پرایویټلی ریپلی ورکړئ یعنی دوستانو کله چې تاسو په واتس اپ ګروپ کې یو چاته ریپلی ورکړئ نو په هغه ګروپ کې څه کسان دي هغه ټول کسان هغه میسج کتلی شي خو کله چې تاسو یو چاته پرایویټلی ریپلی ورکړئ نو بیا کوم کس ته تاسو ریپلی ورکړی ده کوم کس ته تاسو جواب ورکړی ده په ګروپ کې به هغه کس خالی هغه ریپلی کتلی شي بل څوک به نس کتلی نو دل پر سمپل تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ کله تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ د ګروپ راوړوي اوس مثال دغه کس ته زه غواړم چې دغه میسج جواب ورکړم اوس که چېرې تاسو دلته جواب ورکړئ په دغه ګروپ کې څه کسان دي هغه به ټول کتلی شي خو زه یا صرف دی د هغه میسج کتلی شي نور دی نس کتلی خالي به دوستانو بیا تاسو په هغه میسج باندې داسې کلیک ونیسئ هغه میسج به سلیکټ کړئ کله چې تاسو هغه میسج سلیکټ کړئ په د اکاونټ کې درې ډاټا دي سمپل په دغه درې ډاټا باندې تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په دغه درې ډاټا اپشن باندې کلیک وکړئ په دې کې موږ سره دویم اپشن دی د ریپلی پرایویټلی په نامه په دغه ریپلی پرایویټلی اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په دغه پرایویټلی اپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته ګورئ تاسو د په ګروپ کې د هغه میسج جواب دلته تاسو ورکولای شئ دغه میسج به صرف هغه یو کس کتلی شي نور کس به نس کتلی یعنی دغه دویم سټینګ په ذریعہ به تاسو وکولای شئ چې یو چاته په واتس اپ ګروپ کې پرایویټلی ځان ته ریپلی ورکړئ نو دوستانو کوم چیرې دغه دوه سټینګونه خوښ شوي نو ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دوه طریقو څخه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو لا یو په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان